السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی بلاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست، روغ جوړ او صحتمند یاست او د ژوند چارې به مو په خیر وي. نو بیا هم مازدیګر ټیم دی، په کندهار ښار په عینو مینه کې یمه، د واکینګ لپاره راوتلی یمه. نو ما ویل نن به تاسو هم راسره وګرځوم دا د مازدیګر په ټیم کې چې په کندهار ښار په عینو مینه کې څه وضعیت دي. اکثره دوستانو خواهش کړی و ده چې ولاګ ته باید تاریخ وویل سي، نو زه به کوشش وکړم یا به په لیکلي بڼه باندې د ولاګ تاریخ وایم، پر سکرین به ورکوم البته، یا بیا هغسې درته وایم. نو نن هم 8 اګست 2021 پر سکرین به یې هم ولیکم. نو راځئ ولاګ را سره تعقیب کړئ. داسې اکثره مازدیګر چې زه راوځم نو داسې په واک باندې نو پر دغه ساحو باندې ګرځم. نن به تاسو هم راسره وګرځوم، دا عمومي وضعیت به د کندهار ښار د عینو مینې در باندې ووینم. د اکثره وخت مازدیګر زه راوځم، د جواري پخېږي، خلک اکثره وخت دا جواري خوري. غوښتل مې نن تاسو هم راسره وګرځوم. لمر هم په لوېدو دی. نو داسې تر یو ځایه پورې په پښو وګرځېږو، زموږ به هم یو واک سي، ستاسو به هم یو منظره سي. دا هم بس د عینو مینې د اولې فوارې ساحه ده. د ښاره چې راننوځې دغه اوله فواره ده. انګورو ټیم دی، انګور خرڅېږي. دا مشنګي دی. سره بس د سپین ږیري او د ماشومان د مازدیګر ټیم راوځي، دلته شاوخوا کښېني. نو د واک لپاره دا ډېره ښایسته ساحه ده مازدیګر چې څوک راوځي. سهار هم ښه خوند کوي، خو سهار بیا دلته تقریبا 90% خلک بیده وي، فقط هغه خلک ویښ چې سهار وختي یا کار ته ځي یا بیخي زیات د سپورټ شوقیان دي. کنې نور سهار هم زه ډېر راوځم، هېڅ سړی هم نه وي پر دې روډو باندې، خالي. اکثره خلک ناست، دا مچردانۍ دي، پشخانې چې ورته وایي. دې خوا ته بیا مخامخ کندهار سوپر مارکیټ دی، هم ښایسته مال دی، مخامخ یې هوټل دی. دا خوا ساحه هم ډېر رش لري.
اکثره مازدیګر د جوماته بعد د لمانځه بعد زه راوځم داسې تر یو ځایه پورې واک کوم. نن مې وغوښتله نو تاسو به هم راسره وګرځوم چې تاسو هم د مازدیګري ټیم په کندهار کې دا وضعیت ووینئ چې څه کیسې دي. نو یو خو مازدیګر اکثره وخت ته د ټول ښار خلک د میلې په نیت باندې عینو مین ته راځي. د جمعې په ورځ خو بیخي راځي، بغیر له جمعې ما ځینې خلک چې ډېر د تفریح شوقیان دي نو هغه هر مازدیګر راځي عینو مین. نو ولاګ تر پایه راسره تعقیب کړئ، انشاءالله خوند به ورباندې واخلو. نو مزل مې ډېر وکړئ، تقریبا دومې پوارې ته راورسېدم. دا نو بس دومه پواره ده. نو دلته مې بېرته اراده ده چې راوګرځېږم ځکه لمر هم ولوېدی تقریبا. بېرته به له دې خوا هم ځینې ساحې در باندې ووینم. دا هم دومه پواره ده. دا بیا هغه ساحه ده چې دلته دا بینکونه دغه شان ډېر زیات دي پر دې ساحه باندې چې بیا زه در باندې ووینم. دې خوا څه بېرته ځو پر دې طرف باندې لکه چې زه هم کور ته ځان رسومه نو د ماښام اذان به کیدای شي پر لارې را باندې وسي. نو د غونه مو واک سو، خدای دې وکړي چې بسته یم یو ساعت تېر سوی. ستاسو د هر یو څخه ډېره ډېره مننه چې کمنټ کوئ، نظر را کوئ. بس نو دا ستاسو هر لایک هر کمنټ ما ته انرژي راکوي تر څو زه نور هم بلاګونه جوړ کړمه، نورې ساحې هم کور کړمه. نو تر څو چې ته ما سپورټوئ، تشویقوئ مه او بلاګونه را سره تعقیبوئ نو دغو نه به زه هم انشاءالله تشویق کېږم. نو بیا هم د ټولو څه ډېره مننه. نه پوهېږم چې دا نالیانې چیرې وړي، کوربچې یې چیرې اخیستې دي. بېرته تقریبا نږدې شومه اولې فوارې ته. دلته مخامخ ډېر ښایسته د آیسکریمو یو ځای دی، کابل آیسکریم په نامه باندې دی. دا زما هم اراده ده چې دغسې پسې ولاړ شم. دغسې د اولې فوارې ورخواته دې خواته بیا دا ساحه ده کندهار سوپر مارکیټ و، یو بل حافظ پټرول پمپ دی. لمر هم ولوېدی. خدای دې وکړي چې دا نن د واک ولاګ مو خوښ شوی نو دا نو بس په کندهار کې هغه نسبتاً عینو مینه نو هغه ځای دی چې نسبتاً امن هم لري او پاکه ساحه هم ده. نو خلک کوښښ کوي مازدیګر د جمعې ورځ د نورې رخصتي په ورځ باندې دلته راسي تفریح وکړي. په ټکو خو نو هم
نن سبا سیزن دی. دا عینو مینه کې هغه رش ساحه ده. دلته نو بس 24 ساعت پر دې ځای باندې رش وي، ځکه دلته اکثره دوکانونه د لبنیاتو وو، د دې شیانو دي. نو خلک دلته ډېر راځي سودا لپاره، د نږدې کورونو لکه دا په لاره کې دي. جوارو ته نن سبا سیزن دی. اوس کلک معلومیږي جواري کاکوي. جواري اوس کلک معلومیږي، نو ځکه سیزن یې ختم شوی دی. نو دا و د نن مازدیګر یو کوچنی ولاګ. خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو وي، او د کندهار ښار د عینو مینې په ښارګوټ کې مې دا اوسنی وضعیت لیدلی. نو که چیرې تر اوسه پورې زموږ په چینل کې نوي یاست، چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، او خپل نظر مو په کمنټ کې راته ولیکئ. چینل د سره سبسکرایبوئ تر څو زموږ د یوټیوب فیملي غړي سي. نو تر یو بل ولاګه پورې ماته راکړئ اجازه. د الله په امان، ښه وخت. کوچنی هم داسې راته کتله شهریانو چې دی اوس څه کوي. په مخه مو ښه وخت.